د یو ملګري تپوس کړی دی چې په ایزي پیسې اکاونټ چې سړی استعمالوي نو منټونه ورکوي. خو په دې ایزي پیسه کې د دې اکاونټ کې چې کله سړی پیسې کیدي نو د هغې نه بیا سړی دغه کوي د لوډ ټې کوي دارنګې بیل د هغې نه داخلوي نو هغې تاله اضافي دغه درکوي منټونه درکوي نو ګویا کې ته د هغه سره کار کوي چې کار ورسره کوې نو لهذا د کار په عوض کې تا ته هغه دا منټونه درکوي. نو بعضې خلک وایي چې دا سود دی نو دا خبره څه حد پورې د بعضې خلک هغې د جواز فتوا ورکوي بعضې د حرمت فتوا ورکوي. په دې کې موږ قانون دا ذکر کوو جواب دا دی په دې کې موږ یو قاعده کلیه تا ته ذکر کوو هغه قاعدې کلیه مطابق کدا صحیح وو جو به صحیح استعمالي مې استعمالي او که صحیح نه نه به نه استعمالي. هغه دا دی چې کله ته جیز اکاونټ یا ایزی پیسې اکاونټ هر یو شي په هر یو دغه کې کمپنۍ سره چې ته اکاونټ ځان لپاره کولاوي دغه مقاصد ته قتل پکاري. بعضې داسې چې هغې سره تال ته صرف پیسې کېدي او هغې سره د پیسې امانت پرتي نو هغې تاله بیا منټونه درکوي تاله اضافي هیڅ کار ورسره نه کوي نه ترې لوډ کې نه بیل داخلي هیڅ شی نه کوي خو هغې دا مقرر کړي چې به زه به متاله د دې منټونه درکوم نو دا ښکاره سود دی چې تا پیسې هغې له ورکړي دي هغې یو قسم قرض هغې له ورکړی دی او هغې د هغې په عوض کې تاله منټونه درکوي نو قانون دا چې کل قرض جر نفعا فهو ربا هر یو قرض چې هغه فایده راکاږي هغه به سود وي. اوس دلته به د مذکوره مسله کې چې ته وایې چې یاره ایزي پیسه کې زه دغه کېدم د اکاونټ پکې زه کولاو کوم هغې کې زه پیسې کېدم او د هغې نه زه لوډ کوم بیل ته داخلوم وغیره نو موږ هلته سوال دا کوو چې آیا هغې سره تاسو اګریمنټ کړی په دې کې څه په خبره د هغې سره شوي چې او دا پیسې تاسو ته موږ سره ږدې نو ته موږ سره دا کار کې دا کار به ته موږ سره کې نه موږ به تاله بیا اضافي منټونه درکوو او دغه منټونو دپاره اوس تا دا خبره کړې بیا ټیک خبره ده بیا دا اخیستلی شي چې د هغې په عوض کې لیکن هغې تا سره دا نه ده کړی اګریمنټ نه دی کړی خو صرف تا پیسې د هغې سره کېښودې اوس تا خپله خوښه ده که ته ترې ایزي لوډ ته کې او که ته بیل د هغې نه داخلې وغیره هغه تاله منټونه درکوي نو هغه په سود کې خامخا راځي. لیکن چې کله دغه اګریمنټ نه دا خبره نه او صرف د دې پیسو په وجه باندې تعالی هغه اضافي منټونه درکې نو ښکاره سود خبره ده کته تی به ایزلوټ کې او کنه کې. لیکن کچرته دلته مسله د سی تر پیسې کې دی سره او د غي سره بیا ته کار نه کې کار سره نه کې بالکل یو روپۍ لاغې د نه لکه او بیا هم په اضافي منټونه درکې او که کار وسکه امیم درکې نو لہذا په دواړو صورتونو کې بیا د سود د ښکاره خبره ده کته د غي لوټ کې او کته بیل ته داخلي او کنه داخلي دلته یو صورت د سره تر هغه سره پیسې کېدي خو چې کله ته د هغې نه لوډ نه کې یا د بیل نه داخلي تاله یو منټ نه درکوي نو بیا ټیک خبره ده بیا د لوډ په عوض کې ته د هغې نه بیا دغه پیسې تاله د یو منټو درکوي بیا ټیک خبره ده. لیکن که ته تی ایزي لوډ کې او دارنګې بیل هم ته داخلي د هغې باوجود هم تاله منټو درکوي او که نه کې نو هم هم درکوي دله نه بیا سود دی. خو که چېرته خبره داسي که ته ایزي لوډ کې یا بیل ته داخلي نو منټونه درکوي او که نه نو بیا نه درکوي نو لهذا دا د هغې په عوض کې بیا درکوي بیا غسل ان شاء الله تعالی جایز دي.